او دا کیسه که تاسو لږ واضح کړئ، یعنې دا څنګه سوي وو دا ملاقات، دا د څنګه انکار کړی وو او څه طریقه باندې؟ چې کله علي وزیر په کراچۍ سنټرل جیل کې زنداني و، نو جنرال باجوه راغلی و کراچۍ ته. نو هغه د شپې خپل کسان راولېږل کراچۍ سنټرل جیل ته چې بهی تاسو علي وزیر مال راوړئ. نو د جیل رولز دای چې یاره کله ماښام شي او دغه شي بیرکونه بند شي، نو دننه د تلو هیڅ چاته اجازت نه وي، سرکاري خلکو ته، عام خلکو ته خو هسې هم نه وي. هغې رول خلاف ورزۍ کې د شپې په 1:30 بجه باندې د پسې ورغلي دي. نو دا ما ته علي وزیر په خپله ویلي وو چې بهی څنګه دوی راتله، نو ما هغه بتۍ مړې کړې چې یاره دي را نه شي. نو دي خیر راغله او بیا دي جیل سپرنټنډنټ ته وایي چې بهی دغه راوړه چې د تعلیمات یې وګورو. نو بیا وی چې ما د اوکو بلیډ مې راواغستو، ما یې چې یاره خو تاسو داسې څه حرکت وکړو نو زه به ځان خپل مری به باندې دا بلیډ ووهم، ځان به ووژنم، ځان به زخمي کړم. نو بیا هغه لاړه چې لاړه، نو بیا پاکه شپه کې لاړه. د سوراب ګوټ چې د کراچۍ جیل نه تقریبا 10-12 کیلومتره لرې ځای دی، په نیمه شپه یې چې دی نور الله ترین چې د سین کوارډینیټر و، هغه یې د کوره د شپې د خوبه راوچت کو سنټرل جیل ته یې راوستو او هغه یې علي پسې بیرک ته ولېږو هغه نیمه شپه باندې چې علي ته ووایه چې بهی راشي او جرنیل سره میلاو شي. خو هغه وایي چې بهی قطعا زه بلکل د سره نه میلاوېږم.